آیا کپا پیژنئ؟ نو غزنیګک ته راسئ. سلام قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ. نن موږ راغلي یو غزنیګک ته، هغه ځای ته چې دلته بیلابیل خټکي پلورل کیږي او په کپو کې ساتل کیږي. نو زما په څنګ کې حاجي صاحب چې ناست ده، د غزنیګک د کپو لومړنی مؤسس ده چې د دوی دا فعالیت سبب د دې وګرځېده چې نور خلک هم دلته کپې جوړې کړي او خپل فعالیتونو ته وده ورکړي او ځان ته پیسې وګټي. نو په لومړي کې به له حاجي صاحب سره یو معرفي لرو. سلام علیکم قدرمن حاجي صاحب، هیله چې جوړ روغ اوسئ. وعلیکم السلام. زما نوم سید امیر احمدزی ولد عبدالوهاب چکباشي. ډېر ښه. نو تاسو خپل معرفي درلودله. حاجي صاحب، دغه کپې ته ولې کپه وایي؟ کپې ته داسې چل داسې داسې یو سوری جوړوي، دې لپاره یو کپه په نوم باندې کپې داسې د نالو نه مثال یې د خبرو ازغوی نه داسې یو کپه ورته جوړوي سي او میلمه راسي ورته مثال د خبرې خټکي پکې ټول کړي سوری او خټکي پکې خراب نه سي، دې لپاره کپه ورته. دغه ځای کې چې موږ ناست یو دې ته کپه وایي؟ دې ته کپه وایي. ډېر ښه. نو تاسو د خپل د کپې لومړنی کار په کوم وخت کې پیل کړی و؟ تقریبا سنه 73 کې د مجددي په کال باندې موږ مهاجر بیا پاکستان نه راغلو. ښه، پاکستان نه دلته راغللی او دا فعالیت مو شروع کړ. دا فعالیت مو شروع کړ. نو حتما په دې شاوخوا کې تاسو دلته ځمکې هم لرئ؟ هو، موږ دلته شاته هم ځمکې دي او اخوا هم ځمکې دي. دلته 2-3 بخشه دي، سړک نه اخوا ډډې ته دي، سړک نه دې خوا شاته ډډې ته دي. ښه. ذاتي نو دا موږ کله دا خوا کرو کله دا خوا به هم کرله. اوس حاضره وچکالي ده، ډېر کم کېږي مقصد. ښه، اوبه نشته؟ اوبه نشته، وچکالي څه کله خو بیخي وچکالي اوبه نه کمې دي. په دې منطقه کې ځکه هغه ځمکې هم ډېرې جګې دي په هغه اړخ کې، او په دې اړخ کې هم دا ځمکې د دې دا اوبه تاسو څه رقم تامینوئ؟ داسې دا سیسټم لري، دا ډېر سربند ډېر لرې ده، تقریبا 2 کیلومتره باره ده، 3 کیلومتره لرې ده. له هغه ځای نه هغه سرکوب لري. بیا چې په بیاله کې راخطا کې کوم دهقان بیا راځي پورته دا خوا نشي به ده. بیا ښه، دې خوا نشي به ده، بیا دې خوا نشي به ده، بیا دلته موږ کرونده کوو، مثال د خبرې خټکي یا خربوزې یو شی کرو کې. ښه، ډېر ښه. حاجي صاحب، د کال تاسو څومره خټکي پلورئ؟ تقریبا موږ خو یې اخلو خرڅوو، داسې نه کوو چې مثال د خبرې خپل راوش کوو او خپل یې ولرو، هغه بیا هغه هم په خپل وخت باندې خرڅوو. خو داسې یوې کپې ته هغه خټکي نه رسېږي، د موږ خپل اخلو یې خرڅوو، امروزه یې اخلو امروزه یې خرڅوو. حاجي صاحب، پخوا به د بایان ډېر زیات ول، د خانان به ډېر زیات ول. نو داسې یو کپه به یو خان زوی به چې یو فعالیت کوو، څرنګه چې موږ ته هوتک صاحب معلومات راکړي، تاسو هم د خان زوی وئ، نو دا چا به داسې ځای جوړو بیا به ډېر په قارېدل په هکله. د هغې په هکله به لږ ذره قصې که موږ ته وکئ. داسې دا هغه خو په توانایي چې څوک میلمه دوست دی او هغه په خپل باغ کې هم جوړوي، یا مثال د سړک له غاړې جوړوي، یو نمایشي ځای چې میلمه ورته راسي، یو دوست یار رفیق ورته راسي او ورته کښېني مېلمه نوازي وکړي. اوس د موږ هم په مغه شکل باندې دغه ځای چې موږ جوړ کړی په همغه شکل ده. ښه، لکه یو مېلمانخانه غوندې ده. لکه یو مېلمانخانه غوندې ده. دغه د اوس تاسو راغلي یاست دلته موږ سره ناست یاست، قدرمن موږ یې تاسې قدر و عزت په تابع یاستو چې عزت درته وکړو. ژوندی اوسه حاجي صاحب. عزیزانو، موږ چې دلته راغللو د دوی داسې یو خټکی موږ ته قاش که، نو پوست یې تک شین و. ما ویلې دا دومره مزهدار نه وي، خو داسې خوږ و، دا اوس زما ژبه یې له خواږیتوبي نه شړولې ده. نو یو 30 کاله به کېږي تاسو دا کار کوئ؟ تقریبا سنه 73 33 کاله به کېږي. ها، 33 کاله کېږي. نو تاسو خپله څو کلن یې؟ زه خپله به 52 یم. نام خدا والا، ډېر ځوان ښکارې په خدای، ډېر ځوان ښکارې. دنیا ده لا تر اوسه مې غریبي او مزدوري د پردۍ نه ده کړې، همدغه مزدوري هم کړې ده، لکه همدا سړک له غاړې او کار وکړ ولاړ کو اسانه کار مې کړی ده. بالکل سخته کار مې نه ده کړی. نو خپل د خانۍ له دورې لږ ذره ووایه، د خپل له پلاره لږ ذره ووایه. پلارونه به د موږ همدغه پورې غرونه دي، میږې به یې درلودلې، اوښان به یې درلوده، آسونه به یې درلوده، تقریبا 100 جریبه 90 جریبه 200 جریبه مځکې به یې درلودلې. او اوس زموږ هغه نفوذ زیات سو، د چا لمسي سو، د چا کړوسي سو، هغه مځکې هم تقسیم کړلې، بخش هم کړلې. مثال هر سړی په خپل حق باندې، خور ته خو خورهی ته، لمسي ته، ورور ته، وراره ته د مځکې مثلا 90 جریبه 9 بوله کسوله 10 بوله کسوله، دا هر چاته په تقسیم باندې ورسېده. اوس چاته هر سړی ته په خپل لایق قناعت کوي او مغه کوي.
ډیر ښه. نو تاسو لږ زر د غزنیګک په آب و هوا باندې وغږیږئ، څنګه آب و هوا لري؟ د غزنیګک خو اوس حاضر زه خپله تقریبا له ورور سره 4 جریبه انګور د کور خوا کې لرم. د کور خوا کې ډیر ښه انګور دي. زه دا سبای کې دا اوس هم ګرځم ګوره ټوله دنیا کې ګرمي د کولرو مثال د خبرې ایسیانې پکې خلک لګوي او هغه ځای کې شګنمې سبای کې د یخ کېږي، یا به پټو اغوندې او یا به نو جامپر اغوندې او یا به هغه ځای کې مقصد ډېر یخ ده سبای کې. یعنې ستاسو منظور د انګور نه دا دی چې د انګورې تر اوسه نه ساتل سوي دي پرې داسې هوا ده نه شڼېږي؟ نه انګور خو اوس د منګه 2 میاشتې نوره وي. ښه 2 میاشتې نور دا طاقت 2 میاشتې په تاک کې نو اوس دې بعد مثال سبا نن د 2 د سنبلې ده تقریبا میزان اخره پورې زیات و کم دا انګوري. د خلکو چلند څنګه ده په دغه کپو کې؟ اوس خو کپې ډېرې زیاتې دي، یو بل سره داسې رقابتونه لري که نه؟ ولا دغه خامخا دکاندار کسبي یو له بله دا زرندې والا له زرندې سره موټروان له موټروان سره دکاندار له دکاندار سره دا خو خامخا راځي. بیا په تېره په ټول جهان کې د افغانستان خلکو دې کې بیخي بالکل بالکل دې کې خو نمبر لري. بالکل دا خبرې خو دي. نو ډېر خوندور معلومات مو موږ ته وړاندې کړه او دا ستاسو څیره به زموږ لیدونکي څه به بهر کې څه به دننه کې دي ستاسو څیره ویني او انشاءالله چې تاسو له کپې نه به هم انشاءالله دیدار کوي. نو تاسو هغه وخت کې چې هغه خټکی موږ ته حلال که تاسو ویل چې موږ ته خارجیان هم راځي، هغه افغانان چې بهر کې دي راځي او دې جانه خارج ته میوې وړي دی او داسې ده مثلا د چا کور هلته ده د چا فامیل هلته ده هغه له دې ځای راځي او یوه تحفه هغه خلکو ته مثال یار دوست په خارج کې لري هغه لپاره هر شي نه یو شی اخلي چې دا د افغانستان یو بهترینه تحفه ده تا ته مې راوړې ده. هغه دوست پې خوشحالېږي په دې باندې. د افغانستان خو ډېر مشهورې میوې دي. بالکل بالکل. نو قیمتونه څنګه دي په دې اړخ کې؟ داسې دا څو موده مخکې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت مخکې خو ارزاني وه. موږ به 1000 انچ خټکي اخیستل 2000 نه نیولې له 3-3.5 پورې. دا اوس یوه سره چې خټکي موږ له 5000 نه نیولې له 1000-9000 روپۍ پورې اخلو. ښه یعنې قیمته سوي دي؟ قیمته سوي دي خلاص کم دي کم سوي دي. په ټول افغانستان کې د خټکی کم سوی ده. ښه نو څنګه ښه به وي چې زما په څنګ کې متخصب ناست ده د دوی 22 کاله الی 13 کاله په ایران کې تحصیل کړی ده او د دې په څنګ پوهېږي نو لږ زر د دې نه معلومات واخلو. متخصص صاحب شما اگر در بخش همین میوه که شما میبینید خربوزه 4 رقم خربوزه است و یک تا کدوی بسیار خوشگل و زیباست درباره همین یک برای ما معلومات بدین. ببینید اول اینکه برای همه سلام عرض میکنم مخصوصا برای اونایی که میان از این منطقه ها دیدن میکنن به عنوان یک اکوسیستم در منطقه. اولی که قبل از اینکه درباره خربوزه و کدو براتون صحبت کنم در منطقه در باره خاک و منطقه غزنیگک که اینا اونجا عمل آمده میخوام صحبت بکنم. ببینید خاک ها تراکیم از مقدار بریده سنگ و خاک ترکیب شده، اما عیبی که اینا داره اینا قدرت آبیاری قدرت کودرسانی ریز مغذی و اینا در دست اینا نیست. میگذارن تا خودش عمل بیایه و دست ایناست که کی برسه کی نرسه نیست، چون علمی نیست. چون علمی نیست الان آب که رفته پایین به دلیل اینکه بی مورد آبیاری میشه. اون خربوزه ببخشید اون یکی که اونجا است چرا کجکوله نسبت به دیگران اون آسیب دیده است. این ببخشید این کدو من میبینید اینجا چرا اینطوریه؟ چون کدو یک محصول ظریفیه. از اینجا یه آسیبی دیده بعد نسبت با یک کودی یا سمی یا اقلیم منطقه آب و هوا عوض شده دوباره این ترمیم شده برگشته بزرگ شده برای خودش. اما اینا نسبت به این منطقه سازگاره، اما اینا دیگه بذرهاشون خراب شده، یعنی تخمهاشون دیگه خراب شدگی است. از لحاظ علمیش اینا باید تخمهاشون عوض بشه سیستم روز جدیدتر اینا میتونن از خارج تخم جدید اینجا بیارن بکارن تا توناژ بیشتر بگیرن و کیفیت بیشتر بدن تحویل مردم و مردم به عنوان یک کادو از این منطقه انتقال بده جای دیگه که برای پیشرفت این مردم کمک بکنه. بالکل. کمترین آب، بیشترین درآمد، بیشترین کیفیت و بیشترین و قولا آمادگی برای آینده و آینده و آینده. ما داریم برای امروز زندگی میکنیم اما فردا در نظر ماست. در خدمت شما. بسیار خوب. شما گفتین نمی بعضی خربوزه کجکول است اینا مرض بعضی امراض برای خود میگیره چون امراض طبیعی بسیار زیاد است دیگه ایره چطور رفع بکنن؟ شما
ما آمدیم تاج قرآن دیدید کاغذای بود دور درختای انار و اینا بود، اینا آمدن حشره ها و پشه ها و اینا که آسیب میزنه برای محصول طبیعی بدون دوا که آسیب بزنه برای محصولشان ازش پیشگیری کردن، جلوگیری کردن. قولا گفتنی اینا اگر این سیستم اینا میتونن همین که گفتم سهمی یک جریب خربوزه یا هندونه که میکارن آبش میتونن به 10 جریب بدن، اما یک حوزه که میتونن بالای زمین پلیمری یا پلاستیکی تشکیلش بکننش قطره‌ای که زور دستشان باشه که بازار گرمه با یه پمپاژ ریز مغذی جانانه. امروز خیلی دنیا پیشرفته، ممکنه امکانات و تکنولوژی در افغانستان ما باید بیاریم. از کجا باید شروع کنیم؟ خب از همین شروع. ما که نامدیم اینجا خربوزه بخوریم، ما آمدیم اینا رو به تصویر بکشیم تا دنیا بفهمه که ما هم جایی داریم، بالکل ما هم مردمی داریم، ما هم سرزمینی داریم، بیاید لذت ببریم. تراکم جمعیت درآمد ماست. بالکل. وقتی خرید بالا باشه ما هم درآمدمان بیشتره، پس ما درآمدمان بیشتره، اولادامون در رفاه درست زندگی میکنن، میتونن درست تربیت بشن. بالکل. متخصص صاحب، من یک تحقیق را در کشور کانادا ویدیو شدیدم. کشور کانادا مغذی از هر نوع آب طبیعی و معدنی زیرزمینی است، ولی مردمشان در زمینهای خود از سیستم قطری استفاده میکنن. شما نگاه کن همینی که گفتم، مردم افغانستان عزیزی ما، من 27 سال ایران بودم محمد دیده و موسی شنیده به قول دکتر شاه محمود. من اونجا ملی به ملی کمابی رو به چشم سر دیدم. اونا هم مثل حالا فعلا مملکت ما سازمان آب و تشکیلات خاکی و مقرراتی که رو موضوع آبیاری و معادن زیرزمینی ما بگیره ندارن و اونا آمدن یک جا چای پرست مثلا پنجین زدن برای 5 هکتار زمین، ولی برای من که پارتی نداشتم 100 هکتار زمین یک چای بوده. حالا خوردن به کمابی، اما اونا کاری کردن، رفتن دنبال تکنولوژی و فناوری کسب کردن. فعلا کیفیتی مثلا چایی که من 30 هکتار زمین آب میداده فعلا 10 هکتار محصولی او 30 هکتار از 10 هکتار به دست میاره، بر اثر همین قطره‌ای، بر اثر کشت‌های سطحی، زیر سطحی، نواری، بارونی، تحت فشار، گلخانه‌ای. بیایید میتونیم محصول 30-40 جریب زمین با یک جریب گلخانه‌ای میتونیم به دست بیاریم، اما با کمتر مواد. بالکل بالکل. متخصص صاحب، برای اوتک صاحب یک کمی مرکه داشته باشیم، باز بیا به لاړ سول دې ځایه، پس موږ په سر به مې یو دوره ولرو. هوتک صاحب، تاسو به ځکه چې ټول افغانستان کې ګرځېدلي یئ، په ډېر لویو غټو مؤسسو کې تاسو کار کړی ده، نو انسانان پیژنئ. تاسو د غزنیګک په هکله څه داسې یو وینا لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود هوتک ما 15 کاله کېږي بین المللي مؤسساتو کې کار کوم. شاید بعض مسلمانانو زما چهره لیدلی. زه په هماهنګۍ کې په دې چې په دې 4 ولایتو کې ما کار کړی، له غزنیګک نه زه ډېرې یو ښه خاطره لرم په دې باندې چې یو ورځ زه په سالنګ اوښتلم، سالنګ کې لمر و، په خدای قسم دلته چې راغلم پاس جیک سومه، یو رقم واوره بریدله 580 پیلې لاره یې بنده سو، واوره یو رقم شمالو. ما ویلې څه خبر ده؟ ویلې غزنیګک ده، خټکي څونه خواږه دي. بیا ما خو 4 ولایت لیدلي دي. زه ډېره مینه لرم له ټولو ولایت، خصوصا سمنګان سره. وایي چې آب سمنګان، کباب سمنګان، چاقوی سمنګان، مردم سمنګان او جاهای دیدنی و تخت رستم سمنګان و زیارت حضرت سلطان که د ولسوالی حضرت سلطان است. خصوصا راځو د غزنیګک په باره کې اوس ښه ده چې یو تشکري خاص کوم له دغه میکروفون نه، او اول ورته سلامونه کوم، بعد له سلامه احترام وړاندې کوم چې دغه برنامه یې جوړه کړې ده چې د خپل د وطن محصولات، د خپل د وطن قومونه، دودونه، آب و هوا، خټکی، ټول شیان ګوره ټول جهان یې هغه کوي. بیا هم ورنه تشکري کوم چې داسې یو فعال ځوان سدید صاحب، مامن صاحب، لاروین صاحب چې دلته دغه پروګرام مخکې بیایي. اخونزاده صاحب، فتح الله اخونزاده شاعر هم ده، یو فرهنګي سړی ده. ما 28 کاله ورک کړی و، بعد 28 کالو راغی چې 2 کاله یې پوهنتون ویلی ده، هارتیکلچر یا اګریکلچر کشاورزي ایران ورته وایي، د زراعت په بخش کې متخصص شوی، او 15 کاله ایرانیانو ته یې پوهنتون کې درس ورکړی. یوټیوب چینل سمیع جان چې اوس
هغه یې په لاس کې ده، کامره یې په لاس کې ده. عزیزانو دا وه زموږ دلته مرکه، نو حاجي صاحب سره به لاړ سو او د دې دوی ځمکې وګورو. عزیزای دل، ما هم اینجا گفتمان خود به گفتمان البته عمومی خود به اتمام میرسانیم. میریم به سر زمینا و چگونگی رشد این خربوزه های خوشمزه را برای شما در خدمت شما تقدیم میکنیم. حاجي صاحب دغه د ستاسو د ځمکو په سر هم راغللو، نو څرنګه چې ګورو تاسو لکه چې پالیزونه ټول خرڅ کړي دي، خلکو ته مړ کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دي پاتې. نو دې خوا ته هم چې ګورو ډېر ښکلي ښایسته غرونه دي. نو لږ د دغې ځمکو په هکله وغږېږئ چې دلته څه وخت دلته دا خټکي کرلې وه؟ دا تقریبا سږ کال یې وچکالۍ له وجې نه دغه مځکې د موږ وچې پاتې دي، پوه شوې. دا وچې په دې پاتې دي چې اوبه هم د موږ په سیند کې نشته ده، او د خلک هم لږ کم وسه غوندې د چا د برمو ته هم سولرو دې شیانو ته هم وسه نه کېږي. دا سږ کال یې دې له وجې وچې پاتې دي، شودیار هم کړي دي د ګوره کال لپاره چې راځه خدای پاک به اوبه پیدا کړي، یا په سیند کې یا به د چا وسه وسي چې سولر جوړ کړو یا به څاه جوړه کړو. د دغه له وجې دا وچې پاتې دي. ښه دا داسې پاتې دي. نو تاسو خټکي له نور ځایونو اخلئ؟ و موږ دا شاوخوا چا څاه واله ده، څوک روانې اوبه لري، مثلا لږ کمې تمې له دې نه اوبه کوي، او څه له بل ځای راوړو. اخوا دې خو مقصد خپله دوکانداري مې پرې جوړه کړې ده د هر سړي. یا تاسو د سیلو په هکله وویلې دا غرونه به سیل راځي دغې څه نه؟ نه داسې دا له سمنګانو تقریبا د رویدواو نه له هغو غرونو دا وریځه د سمنګانو نه ډېره پورته تقریبا 20 کیلو 30 کیلومتره دا وریځې ټولې په همدې ځای باندې سپرې دي. و دا شاته دا نار ده، پوه شوې. دا موږ سیند ورته وایو، دې ته د بعضې خلک نار ورته وایي. دا شاته یې نغه دغه پختې څنګ کې همدغه دا نار، دلته دا نار به دومره اوبه روانې وي، اوس حاضره وچ ده. دغه موږ د تاشغان سیند چې راتللو، همغه د تاشغان په مدره کې چې تللي اوبه دي دغې دي؟ هغه د دغه نه دي، هغه هلته ځان ته سرچشمه لري، ځان ته چشمه لري، غر د له غره نه راوځي. دا جدا دي. دا اوبه هماسې ورځي. ډېر ښه. نو عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ ډېره ښه فضا ده، ډېر ښه شمالک لري دوستای عزیز. جای بسیار زیبا، جای بسیار متنوع، غزنیگک جای بسیار نامدار و هر شخصی که شما در اینجا میبینید زحمتکش و به خاطر زندگی خود تلاش میکنه. قدرمنو لیدونکو هیله دل دې ویډیو مو خوند اخیستی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ، لایک کړئ او ښایسته کومنټونه ولیکئ. که مو خارج لپاره خټکي ضرورت نو بیا به ما ته زنګ ووایئ، زه به حاجي صاحب ته احوال ورکړم چې تاسې هلته در ولیږي. څنګه؟ لاروین مایک له تاسو سره.